خو امت ته دوه خبرې پرېښودې چې کله وفات کېدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته دوه خبرې پرېښودې دې به خیال ساتئ اوله خبره امت ته وکړله وي الصلا د مونځ به خیال ساتئ مونځ به خیال ساتئ مونځ به نه پرېږدئ د مونځ به خیال ساتئ الصلا د مونځ به اهتمام کوئ مونځ به نه پرېږدئ مونځ زما د سترګو یخوالی دی مونځ د دین ستن ده په مونځ باندې دین ولاړ دی نو الصلا مونځ به نه پرېږدئ زما د سترګو یخوالی په مانځه کې ایښودی شوی دی زما امت مونځ به نه پرېږدئ دا خبره د امام الانبیا یادوئ چې ته نه مونږ ته ووایي چې الصلا دویمه خبره یې وکړله وما ملکت ایمانکم د ځان نه چې څومره ماته خلق دی د هغې خیال ساتئ د ځان نه د ماته خلقو خیال ساتئ وما ملکت ایمانکم څومره چې درنه کمزورې خلق دی دې سره به ظلم نه کوئ نوکر سره به ظلم نه کوئ فقیر سره به ظلم نه کوئ افسر دی د نوکرانو سره به ښه سلوک کوي خاوند دی د ښځې سره به ښه سلوک کوي دا د ماتحته پلار دی بچو سره به ظلم نه کوي دا د ماتحت دی بعضې پلارانی بچے هر مطالبه پوره کوي بچے هر څه ته تیار نه دي بخوه دا خو غلطه خبره ده ته پلار شوې نو دا نتیجه یې راووتله بچې وایي نفقه ورکوم خیال ساتم مولي صاحب څه وایي هغه منم نه دي بخم دا هسې زورورتیا ده دا بچې تنګ راوسته دي او دا د ماتخته خلقو سره ظلم کول ته پلار شوې خو ظلم به نه کوې ته مور شوې الله بچې ستا تابع کو خو ظلم به ورسره نه کوې هسې بې وجې نه دي بخم نه دي بخم د ورځې 3 پیرې نه دي بخم په مخه خیرې نو د دې بچیم څه حق دی د بچی د مور او پلار نه علاوه بله اسره شته بچې اسره د پلاري ني او بچې اسره د موري ني نو چې مور او پلارم د اولاد اسره د کمۍ کوتاهۍ به ورته معاف کوي د عفو او د نرمۍ معامله به د بچو سره کوي نبی علیہ السلام ویلو چې وما ملکت ایمانکم د ماتخت خلق سره به ګورې ظلم نه کوئ ظلم در نه چرته ماتخت خلق سره اونشي حدیث مبارک کې راځي چې تاسو له یو نوکر یو غلام سالن پوخ کی پخکړې پوخ کی نو اغم اغې تکې نه و چې و نوړی دوتې والي په دې د هغه نه خوله وتلې ده نو ته یې وخورې او هغه دې تشه چوکیداري وکړي نه هغه ته هم کېده وه وایي نوړی دوه پکې پورې که په دې ستا نه خوله وتلې ده نو د ماتختو خلقو سره به ښه سلوک کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دوه خبرې امت ته پرېښودل فدخلوا ابواب جهنم دې ته به الله ووایي داخل شئ دروازو د جهنم ته خالدین فیها تاسو به همیشه یې په دې کې به همیشه اوسیږئ د مرګ نه پس یا په وخت د مرګ کې به د دې روحونو ته وویلی شي فدخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین ډیر بد ځای دی د استوګنې المتکبرین د لویي کوونکو دپاره الله چې د لویي کوونکو دپاره کوم ځای تیار کړی هغه ډیر بد دی چې جهنم دی دا الله لویی کوونکو متکبرین خلق له تیار کړي فرمایي الذين تتوفاهم الملائکه دا هغه کسان دي چې کله وفات کوي دي لره ملائکه ظالمی انفسهم په داسې حال کې چې دی ظلم کوونکو په خپلو ځانونو باندې فالقوا السلام نو پس مخ کی بکڑی دوی صلح لرا پیش پکی صلح وی بما کننا نعمل من سوچ ندے کڑے منگسا عمل بد
بلا په جواب کې ورته ویل شي ولنا ان الله علیم بما کنتم تعملون بیشک الله تبارک وتعالی پوه دی په هغه کارونو چې تاسو به کول فدخلوا داخل شي ابواب جهنم اغی دروازو د جہنم تا خالدین فیہا ہمیشہ با اسی گئی پاگی کی فلبئس مثوى المتکبرین پس خام خابت زید استوگ ندے دا جہنمو المتکبرین دلوئی کو ان کو دا پارا